د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق و، قارون یې نوم و. قارون ځکه بعضې علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و. خیر دونه محققه او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیه السلام رشته داری کې دی. لوی مال ولا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې، المارې خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوع، هغې به وړې نه شوې. چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به سوله، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونه، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونه. دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي، او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې هم شته. د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیدونه چې خلک یې ویزندی، هغه غونچک دا سیزه او لیمپونه، هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویزاندو. دا به د بادشاه په محل کې و. او مریانې څو نه په زرګاو، په سرګونو نه وینځې، په زرګاو وینځې. او اسونه او خان، د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو د په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی، سودخورو. یو به سود کاو، دویم به یې څه کول، دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج یې، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو، نو په ګرانو پیسو به یې خرڅول، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 20,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس به راله 20,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت 1,00,000 شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2,00,000 شوې، بله کې 3,00,000 شوې، بله کې 4,00,000 شوې. دا به پې خطې، دا پیسې او پې زیاتېدې، او په ناب تول کې به هم ډېر کمې کاو. دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمن شو. حضرت موسی علیه او منځ به یې کاو، منافق و. دړنه موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړه، وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان یو دا ډېره ده که ګورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه، دا څه ټکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي. مسلمان شوم نو ټکس رانه وسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه، قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی، ډېر زیات مالدار هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه. او زه ځان له ګورې نه غواړم قارونه، که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه، دا مال دنه پاتې دی، یک تنها الله ته روان دی، نه به د ځان سره پیسه یوسې، نه به یو غلام یوسې.
نه به یو مرئی یوسې نه به یو وینځه بوځې نه به دولت یوسې یک تنها به رب العالمین لروانې بیا به دنه رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو د په دې مال کې د خدای حق ورنکړ د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړه کړي، یو لوی اجدها شجاع، هغه به د ده په دې غاړه کې ور واچوي او دا شونډې به وله خوري، دا وښکو باندې به وله چکونه لګوي، ټکونه به ورکوي انا مالک انا کنزک، زما رڼې یم زه ستا هغه مال یم مال، زه ستا هغه خزانه یم. دا چکونه به لګوي غاړه کې به پروت. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هغه خلق چې سره او سپین جمع کوي د الله لار کې نه ورکوي د دردناک عذاب زیری ولا ورکه. خبره یې که چې خطرناک او دردناک عذاب دی. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا مال به د دوزخ په اور ولا تخته کی تخته او ګرمې تختې به رالي، په شا به داغ ورکوي، په مخه به داغ ورکوي، په تندي به داغ ورکوي. اوسکه دا ستا هغه مالو چې دنیا کې دې زه پرېښی وم او دا مال دې اخیستی و. دنیا کې دی خیرت ته دې نه کتل او دنیا ته دې کتل. اوسکه دا عذاب. مونږ خو دې مال ته ډېر خوشحالېږو، مونږ خو یو مالی مالی زما مال زما مال زما مال. رسول الله مبارک یو ځل وفرمایل وی څوک به هغه کسي چې خپل مال نه د وارث مال ډېر خوښي، دا به څوک وي؟ صحابه وی د الله رسوله داسې هېڅوک هم نشته. د هر چا خپل خوښ دی، د وارث یې نه دی خوښ. د وارث مال څه کوم؟ زما د تره د زوی مال دی زما وارث دی، زما رور دی زما وارث دی، زما خپل مال زما خوښ دی د هغه په نسبت. چې په سړي راشي بیا خپل خوښي وی داسې هېڅوک نشته د هر چا خپل مال د وارث د مال نه زیات خوښ دی. وی ښه خپل هم خوښ دی وی خپل دی هغه دی ما قدم ته چې خیرت له دی ولیږه او چې کوم خزانه کې پروت دی دا ستا مال نه دی، دا د وارث مال دی. اوس یې کوم خوښ دی وایه؟ مونږ خپل نه دی خوښ، زما خپل هغه دی چې خیرات مې کوه خیرت ته لا ازما دی اماله قبر کې پکارېږي، ازما دی د قیامت پر ورځ ماله سورې راکوي د هغه نور نه، ازما دی هغه ما د پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسي، ازما دی اما جنت ته رسي. او چې زه مړ شم او زما نه وروسته کم پاتې شو دا زما نه دا زما وارث دی. نو ما خو خپل خوښ نه که، ما خو د وارث مال خوښ که. او په یو موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یتبع المیت ثلاثه، دوه څیزونه مړي پسې مقبرې ته روان دي. مالو یو رده مال دی، مال ورپسې روان دی. مال یې څه شی دی؟ مال یې کټ دی، مال یې پوزکې دی، هغه زمانه کې غلام دی، وینځه ده، دا ورسره دی، یو مال ورپسې روان دی. دویم ورسره څه دي؟ مقبرې ته قریبه رشته دار ورسره دی، چې کومه د رشته دار تره دی بچی دی دا ورسره دی. او دریم څه شی دی؟ عمله، عمل ورسره دی. دا درې څیزونه ورسره روان دی. مال روان دی، رشته دار دوستان دا روان دی، عمل روان دی. دوه ته واپس راشي یو ورسره پاتې شي. مال هم ته واپس راغی، غلام هم رایې هم ته راغی. چې کوم کټ پوزي کې د 15 کاله وخت تېر کړی دی هغه هم ته واپس راغی. پوزکې هم ته واپس راغی، هغه تولی بالغ کې ورسره ایښودی هغه هم ته واپس راغی، هغه رشته دار او بچي هم ته واپس رالل. کم شی ورسره پاتې شو؟ عمل. موږ هغې ته نه ګورو، موږ مال او مال او مال او مال او مال او مال او مال. دا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولیږه، مال هغه دی چې تا د خدای په لار کې ولګو، مال هغه دی چې تا زکات ورکه. زکات طهرا لاموالکم علیه السلام فرمایي چې زکات ته ورکه چې دا باقي در سره کومه خزانه پاتې شو دا پاکه شوه. دا هغه مثال دی لکه صفا پاک وینه چې تو بس کې، او چې زکات ته نی ورکړې او د مال سره پروت دی دا داسې ده لکه په کوي کې چې مردار سپی پروت دی او ته بس کې. دا مال دی پاک نه، دا نجس دی، پلیت دی. تا ته پلیتی نه ښکاري، فرشتو ته ښکاري. تی په بین نه پوهېږې، فرشتې ستا د دې مال نه چې کومه بدبویي دي د ډیران غوندې هغې ته پته ده چې دا بدبویه مال دی. او دغه بدبویه مال چې ته خورې
زکات نه ورکې مال نجس دی بدبویه دی دغه ټیپر خورې او که دا کباب خورې او که دا سرې کړې غوښې خورې نو دا د مردارې چکوي کې پروت دی اقه شی دی نو تا ته خو به بوی پته نه لګي چې ته خورې فرشتو له تې کرکه ورځي نیکبخته څه ګند خورې الله وایي دا ته څه ګندونه خورې دې وجې نه خو مونږ دې مال تباه کړی یو دې مال زموږ دننه وجود برباد کړی زموږ روح یې برباد کړی دی نه مو مونځ ته شوق کېږي نه مو تلاوت ته شوق کېږي نه مو نیکۍ ته شوق کېږي ولې ځکه دا پلیت او بدبوی او ګنده څیزونه مونږ خورو مال نه چې زکات ته ورکړه لکه چې مرداره یې د کوی نه وویسته او کوی دې وځنځو او کوی صفا او پاک شو خوره دغه پاک مال اوسه دا به ستا وجود له فایده ورکوي مونځ ته به دې شوقي تلاوت ته به دې شوقي دین ته به دې شوقي او شریعت ته به دې شوقي نو قارون منافقو د موسی علیه السلام دوی ښه زکات ورکم ای قارونه ځان له نه غواړم مه کوه ګورې مه کوه خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه بس قارون پوه شو چې دا اوس څه په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووته او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون اوهو قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو به تمنا کولا دې وجه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کې فرمایي لا تمدن الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا وی که د چا بنگله دی ولیده مه ګوره ورته که د چا لوی مکان دی ولیده مه ګوره که د چا باغونه دولتونه کارخانې دی وکتل مخ دې واړوه د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شی دی هغه د دې نه دله بهتر دی مونږ خدای غرق کړو بیا سازش ورته جوړ کو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې ولې ده دا موټرې ولې ده دا کارخانه ولې ده دا ځمکې ولې ده دا قوم ولې دی دا رورې ولې دی دا خلک عزت ولې کوي دا ښکلې ولې دی دا بچي ولې دي دا سازش بیا جوړم زه ورته دوست داسې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم ها او خدای به خبر نشي کنه فرشتې به خبر نشي کنه ولی قیامت خو منې نه قبر خو منې نه آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه دا خو جنجال جوړ دی راته بس څه کنه ایمان اسلام وروړي دي کنه ټیکسونه ولې لګې اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ کړ څنګه سازش جوړ کړ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه ښکلې وه هغه یې راوسته وایي داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي پیسې چې څومره غواړې زه در کوم نو په پیسو خلک هر څه کوي دولت دپاره او پیسو دپاره جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پوټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړوم په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کوم او دا ټول بني اسرائیل را غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراوند کې یو لوی مجلس جوړ کړه بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی ممبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خیږي ښه کار وکړه مونځ کوی روجې نیسئ نیکی کوي زکاتونه ورکوي دا ګناه به نه کوي دا به نه کوي ګورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وی دا الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وي که ما نه صادر شو زما هم دقه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېده
بری مجلس میں لو ډک مجلس کې جنې پاسېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه ته د خدای پیغمبر ته خو خلکو ته وی ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابط نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاک چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمکې خپو نه مې ځمکه وتښتېده بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو طبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تاسو سره د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چارې هم نه لګي استاد جیل ته یو څه وی کې بل څه دا خو ته به هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینې وکړله او بس خلکو هم ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه وشو ته خو تا ته خو مونږ پیغمبر وایو ته خو مونږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجیز تعلقات ته شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وی یو تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وی ستا د په هغه ذات قسمې چې کوم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کوم ذات تاله دا خشته ښکلی وجود درکړی دی او کوم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته بدلیږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کیم وایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېد په رپېدو شوه لاسونه په رپېدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه د خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درنه تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ووایم وی قارون پیسې راکړې دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې راکړې دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامه و دې به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم رکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وی ما سره ملګري وه هغې وی واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وته شو رکوټ یم لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی موږ هم په دیره کې په ځمکه کېناستو وی اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جړار څه چې دی ګډېږي به وی کېناستو وی چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وی دې کې ماله خدای خوب راوسته اوده شومه اډمه دا وارڅه چې دی او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا دا ډمې ارسه وکړل شپه تېره شوه زه دیمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري زوړه کړم هلکه پاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي شی ختم هم شو وایي زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظ ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای که نه دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جنۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولی یم پیسې را کړې دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا نه لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والی وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت که مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته موږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته
نه ساتلی شو. موږ به بیا چاته ته غریب ته مسکین او پتا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد وکې. ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. ایمان میں بیا دا دی چې تکلیف دته ورسیږي دا تکلیف ختمونکې الله دی. څوک؟ الله دی، بل څوک نه دی. ويريدك بخير فلا راد لفضله. او کدا الله تا خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي. ایمان دقه ساته، یقین دقه ساته، د الله په ذات ساته، بروسه د الله په ذات کوه، الله به مدد کوي. تکالیف پہ هغه اردو والا وی د الله فیصلوں کے دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے. دیر ہے لږ به رستو شي، خیر د ګناه به دې ورجېږي. لږ به یو پوټی دې وکړی، لږ به دې پریشانه کړي، ګناه به دې ورجوي. یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده. رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده، لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی، لوی محل مې ورته ساتلی دی. د دون عمل نشته چې په عمل ورورسي، د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي. نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې وله مرتبه اوچته کم نه ورویرسو. نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي، مشکلات به راځي، او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم بني. بیا به د الله مدد. اوهو چې پیغمبر مبارک فرمای صادق او مصدوق او د الله نه نقل کوي چې رب العالمین فرمای اے مظلومه لانصرنک ولو بعد حین. لږ سات پس دی وي خو مدد به دې کوم. او مضبوط الفاظو سره وی لانصرنک ولو بعد حین، څه موده پس به دی خو مدد به دې کوم. مایوسه کېږه مایوسه کېږه، خیر دی، دې تکلیفاتو سره د ګناه لر کوم، دې سره مرتبه دې بلندوم، مدد به دې کوم. زما رونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله سوچو ما سره، الله ستا پیغمبر سره سوچو په دا مجلس کې. الله مال دولت ته قارون له ورکه، ربه دا فیدې تیلی الله زه خو یې رسوا کړم، زه خو یې بدنام کړم. وی وایه موسی چې څه دې خوښه اختیار مې درکړه. وی ښه، وی ځمکې ریکاږه راکاږه ځمکې. بس قارون ته ځمکه وشلې د محلم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ. اے موسی معاف مې کا. وی نوره راکاږه. چغې وی موسی معافي غواړم. وی راکاږه ځمکې. چغې والې الله اے موسی معاف مې کا، غلطي مې کړې ده. په ټول مجلس کې چغې وام ما کړې دي، غلطي کړې ده، معاف مې کا. وی راکاږه نوره ځان ته. غیب شو په ځمکه، خدای ور دننه که او رسول الله مبارک فرمایي په د خپت تاویږي تر قیامته پورې به ورو میچن کې لاندې روان دی. محلم لاړ، دولتم لاړ، سرم لاړ، سپینم لاړ. او موسی علیه السلام آواز وکړه د څوک ملګری یې چې څوک یې ورسره ودرېږي، ګنې باقي ته یې خوا شوی. صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو، باقي ټول توبهګار شو. دوه هم ورسره لاړل، هم ځمکې راښکل. قارون لاړ، ختم. چې چا به لاسونه مګل اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی. اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه. اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه. هغې بیا وي افسوس چې داسې نه وو. شکر دی چې داسې نه وو، شکر دی چې نو. محل لاړ، مال سره سپین هر څه په ځمکه لاړل. الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي. د پیغمبر محبوب دی رب العالمین، ډایرکټ نسبت ته. موسی اړه دی یخ شو، الله بالکل یخ شو. ډېرې چغې درته وویلې، معاف دې نه که. الله څنګه مې معاف کړی وې که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې، خو زما یو ټکي چا نه منه. خلکو به وي ته کیسه او دا څه دي او دا جنۍ ودې ویروله، نو ځکه منکره شوه. بیا به خلکو دا بدنامي به کوله. نو وایي ښه ګوره مه کوه، ډېر ارو رحم دې رانغې. نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار. وی ډېر سپیرو قارون که نه. الله وایي موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو. تا ته چغې والې، نو که یو چغې ما ته والې وې ما بخه. یو چغې ما ته دې وخت کې والې وې چې الله، نو ما به بخلې. او سپیره ما ته چغه ونه واله، تا ته چغې والې. سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف. پکې گیر شو که نه شو؟ او داسې گیر نه شو تر قیامته پورې گیر دی. ابھی ہٹانا چاہیے شاید ان کو. ہٹاؤ نا، ہٹاؤ بھیا، ہٹا دو نا بھیا، ہٹا دو.
पोती हो नहीं करना मुझे छोड़ दो मुझे कोई हटा दो मुझे ये बात है फिर तुम्हारी क्या हो रहा है गाइस हटा ही दो इसको पैसा पैसा करती है तू पैसे पे तू मस्ती है क्या होता है पैसे का पैसे की लगा तू खेड़ी क्या होता है पैसे का बारिश कर दूं पैसे की तू हो जाए मेरी मैं बारिश कर दूं पैसे की क्यों हो क्या होता है पैसे का पैसे की लगा दूं ये मैं बारिश कर दूं पैसे की तू हो जाए मेरी मैं बारिश कर दूं पैसे की तू हो जाए मेरी मैं बारिश कर दूं पैसे की क्यों Summer sandals are on. शायद यही एक रास्ता आता है जो कि मैं अभी कर रही हूँ और मैं कर चुकी हूँ चलो भाई
जल्दी जल्दी जाओ थ्रो करते हैं हेलो Ara, ara. Why are you saying that in such a voice? Hey, cut that out. अड्डा यार अड्डे अच्छा जी तो अभी जो है ना यहाँ पर हमें लोडी चल रहा है और अभी ऐड ना खत्म हो जाएगा हट चल
फर्नीचर तो मर जाऊंगी इतने ज्यादा को देख देख कर और यहाँ पर से चीज का देखते सारे मैडम आपने तो तो क्यों तुम लोग मुझे रहना चाहते हो? हाँ तो यार बकवास आई डोंट नो यार Why are you saying that in such a voice? Hey, cut that out. क्या बकवास है? I don't know it but I don't like it. यार इतने सारे ऐड क्यों आ रहे हैं? मैं तो मर जाऊंगी ऐड देख अरे सैलरी और फिर लास्ट में क्या सच में तो भाई क्या है तुम्हें? अरे चलो यहाँ पे साइन बिल्कुल भी वेट नहीं करवाती क्या हो गया? हेलो
मैं लड़की हूँ। अरे यार शट अप। अरे मैं कैसी हूँ सब बकवास है। Thank you. Come again. मार्केट सिमुलेटर तो गुस्सा होता है ना मुझे। शट अप। अच्छा मैं आप लोगों को ना जब मैं गेम खेल रही हूँ ना इसका मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। इसका नाम है सुपर मार्केट सिमुलेटर। सही है? बढ़ाओ हट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर अब नहीं आया तेरा मुंह नहीं तोड़ गया। हेयरबैंड मेरा फिर से खराब हो गया है भैया। लीव करने दो मुझे। लीव। अब नीचे की गेम देख लेते हैं। नीचे के गेम जाके ये वाला भी एक गेम। ये वाला बूटल वाला बड़ा अच्छा होगा। और वो वाला भी एक गेम है। अच्छा बस